लड़कों, अगर तुम लोग को शादी करनी है ना तो पठानी लड़की से करो। वो होती ही खूबसूरत है, उनको कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, खर्चे से बच जाओगे। زموږ ملک کې امن ولې نشته، موږ ولې نه یو محفوظ؟ تاسو به کتلی وي پرون چې په اسلام آباد کې کومه جینۍ کم د چترال سره چې تعلق لرلو د هغې کم مرګ چې رامخې ته شوی دی خلک اریان شوي دي. دا واقعه څرنګه شوې ده تاسو به خبر هم یې څوک نه یې خبر هغه ته زه ووایم چې دا چل شو د دوی که راغلي وو میلمانه. اوس خلک وایي کم پولیس اطلاعات چې دي هغه وایي چې یو میلمه و، نور کم خلک چې دي هغه وایي چې د یو نه سیوا و. نو وایي چې کله دا راله نو دوی په خپل منځ کې خبرې اترې شروع کړلي. د هغه خبرو اترو په درمیان کې دا وران شوي دي، یعنی خپل منځ کې چې کوم دی بحث کړی دی او د هغه بحث نه پس چې کوم دی هغه یا یو کس یا دوه کس هغه رالګېدلي دي او په دې باندې کوم ګولۍ چې دي هغه چلولي دي او د هغې په نتیجه کې چې کوم دی د دې مرګ رامخې ته شوی دی. د هغې نه پس چې کوم دی په سوشل میډیا مختلف قسم خلک خبرې کوي چې آیا دا دارنګې چل و دارنګې و، خو تر اوسه پورې کوم د اسلام آباد پولیس چې دي د هغو وینا مخې ته نه ده راغل چې آیا هغه په دې حقله باندې سوی او کسان څوک دي یا ګرفتاري یا څه قصه به په مخې کې راځي او که نه. په دې به ټول تفصیل موږ تاسو سره ټایم په ټایم شیر کوو. انشاءالله بلې ویډیو کې به په تفصیل سره ملاویږو.